سلامونه او درنښت. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته، خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. بهرنیو او داخلي مخالفینو ته جدي خبرداری. د زابل امنیه قومندانۍ وایي چې دوی به هیڅ داخلي او بهرني لوري ته اجازه ورنکړي چې په هیواد کې بې امنۍ ته لار هوار کړي. هغه خلک چې دې ته چکچکې وایي، سندرې ورته ګوري چې بیا به نټو په څنګ کې درسره ولاړه وي او ته به روان یې افغانستان ته، بیا به افغانستان اشغالوي. دا خوبونه ګوره ما ګوره. هر باغي واجب القتل دی. د لوړو زده کړو وزیر وایي چې په اسلامي نظام کې قوم پرستی، سم پرستی او ولایت پرستی نشته او هر باغي واجب القتل دی. بغاوت حرام است، کشتن باغی واجب است، باغی واجب القتل میشه. افغانانو ته د ویزو په صادرولو کې هیڅ خنډ نشته. د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد افغان غوښتونکو ته د ویزو په صادرولو کې هیڅ ډول خنډ نه لري. دا هم پوره خبرونه. د زابل امنیه قومندان وایي چې دوی به هیڅ داخلي او بهرني لوري ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان تیر تاریخ تکرار کړي او په هیواد کې بیا بې امني ته لار هواره کړي. نوموړي دغه څرګندونې زابل کې د اسد 40مې د ورځې په مناسبت د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وکړې. دا زابل کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره د ولایتي ادارې له لوري نیول شوي ځانګړي مراسم دي چې د مسؤلینو ترڅنګ زرګونه هیوادوالو پکښې برخه اخیستې. غونډې ته د زابل امنیه قومندان په خپلو خبرو کې وویل دوی به هیڅ داخلي او بهرني لوري ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان تیر تاریخ تکرار کړي او په هیواد کې بې امنۍ ته لاره هواره کړي. نوموړي زیاته کړل د هیواد د امنیت او ثبات ساتنه د ټولو ګډ مسؤلیت دی او امنیتي ځواکونه به د هیواد د امنیت د ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. هغه خلک چې دې ته چکچکې وایي، سندرې ورته ګوري چې بیا به نټو په څنګ کې درسره ولاړه وي او ته به روان یې افغانستان ته، بیا به افغانستان اشغالوي. دا خوبونه ګوره ما ګوره. هغه ته پېژندلی یې او موږ هم پېژندلی یو. ته یې پېژندې چې د پیسو په سر دې معاملې وکړې، په ناموس دې معامله وکړه، په وطن دې معامله وکړه، په اسلام دې معامله وکړه، بیا کفار هم په دغه کې مات نه کړي. نن موږ د یو داسې ورځې د یاد او درناوي لپاره ټول شوي یو چې د افغانستان د معاصر تاریخ له مهمو او برخلیک ټاکونکو ورځو څخه دی. د مراسمو له پای ته رسېدو وروسته د زابل والي د اسلامي امارت د پخواني مشر د زیارت لیدنه وکړه. نوموړي هلته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د دوی پخواني مشر له یوه ډېر کوچني ځای څخه حرکت پیل کړ او وروسته یې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره له نړیوالو ځواکونو سره جګړه وکړه. د زابل والي د هغه د مبارزې یادونه وکړه او ویل چې د افغانستان د خپلواکۍ او نظام ساتنې لپاره باید د تیر تاریخ تجربې په پام کې ونیول شي. دا د ملا صاحب محض توکل و الله جل جلاله د قافله زنجیرونه ملره کوله د بچای سره ټکر شو، بچای ملره کوله چې دلته اسلامي نظام راشي ټول دنیا سره په ټکر کې شو. الله جل جلاله دغه مجاهدینو په برکت سره د دې ملنګ ملا صاحب په برکت سره خدای تعالی د قافله دې ځای ته راورسوله. د دین خدمت لپاره خدای تعالی دغه د عسکر د ده لاره خطا نه کړه، د ده لاره محکمه ونوه. د اسد 40مې د مراسمو په وروستۍ برخه کې د زابل امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري پوځي ننداره ترسره شوه چې په ترڅ کې یې منظم قطعات نندارې ته وړاندې شول. د مراسمو ګډونوالو د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې ترڅنګ د هیواد د امنیت، ثبات او خپلواکۍ پر ساتنې ټینګار وکړ. د لوړو زده کړو وزیر د پروان پوهنتون محصلینو فراغت مراسمو او د اسد 40مې ورځې نمانځغونډې ته په وینا کې وویل چې په اسلامي نظام کې قوم پرستی، سم پرستی او ولایت پرستی نشته او هر باغي واجب القتل دی. د لوړو زده کړو وزیر دغه راز وویل د افغانستان د ازادۍ په مبارزه کې د افغانستان ټول ولس ونډه لرله او هر افغان د خپلې وسې مطابق په دې مبارزه کې شریک و. مخالفت به نظام حرام است، ناجایز است. خروج در مقابل نظام ناجایز است. ما و شما در حمید مختار و رجی مختار و عالمگیری تمام فقاهت احناف را کسایی بکنید به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که در مقابل نظام اسلامی یک حرکتی غیر مشروع بکنند. بغاوت حرام است، کشتن باغی واجب است، باغی واجب القتل میشه. کسی که متکرر دوست میشه امیر باید کشته شود.
کسی که متکرر زانی است باید کشته شود. السعی بالفساد یقتل ولا یمهل. کسی که سعی و کوشش میکنه به فساد این باید کشته شود، به این وقت داده نمیشه. برادرای عزیز، خیلی فرصت کلان است خداوند متعال به ما و شما داده است. حریت داریم، امن داریم، عزت داریم، ناموس ما و شما محفوظ است، عزت ما و شما محفوظ است. اطمینان میتیم، قسم بالا میخوریم که در نظام امارت اسلامی زبان پرستی نیست، در نظام امارت اسلامی سمت پرستی نیست، در نظام امارت اسلامی دیگه ولایت پرستی نیست. هر کسی که متقی باشه این در نظام جای داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هزار خیش که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه که آشنا باشد. این اصول و اساسات نظام اسلامی است. کسای دشمنای ما و شما کوشش داره نظام تخریب میکنه، فکر شما را خراب میکنه که طالبان میتور کرده، امارت هم میتور کرده. نه گپی نیست برادران. باور به الله بکنید. همین جوانی که امروز فارغ میشه، این جوان و بچه شخصی ما در پیش ما هیچ پر قسم بالا نداره. مثل که پیروزی بچه خود میخواهیم، پیروزی همین جوان خود را میخواهیم. این خو مردم افغانستان است، مسلمان است. ما با مسلمانان احترام داریم، حقوق مسلمانان را به خود واجب میبینیم، عزت مسلمانان را به خود واجب میبینیم، دم مسلمانان و خون مسلمانان بر خود حرام میبینیم که خونش به جای رفته شود. به هیچ کس اجازه نمیتیم که عزت مسلمانان بکنه، که دم مسلمانان را ریخته بکنه. کوشش داریم که اقتصاد مسلمانان خوب شود، اقتصاد جوانان خوب شود، امنیت مسلمانان خوب شود. این پالیسی نظام امارت اسلامی افغانستان است. د اسد څلېرویشتمې د رارسېدو په مناسبت د تخار ولایت مقام په تالار کې تحلیلي غونډه ترسره شوه چې پکې سیمه ییزو چارواکو، حکومتي مسؤلینو، قومي مشرانو، دیني عالمانو، فرهنګیانو او یو شمېر عام وګړو ګډون کړی و. په غونډه کې ویناوالو د اسد څلېرویشتمه د بېلابېلو اړخونو له مخې وڅېړله او د هېواد د وروستیو تحولاتو د فرصتونو، ننګونو او ترې د ترلاسه شوو درسونو پر ارزونې ټینګار وکړ. ګډونوالو د افغانستان په معاصر تاریخ کې د دې ورځې اهمیت ته په اشاره وویل چې د تیرو پیښو ارزونه کولی شي د اوسني وضعیت په ښه درک او د راتلونکي لپاره د روښانه لارې په ټاکلو کې مرسته وکړي. په غونډه کې د هېواد پر سیاسي، ټولنیز او امنیتي تحولاتو هم خبرې وشوې. ویناوالو ټینګار وکړ چې د ملي یووالي ساتل، د عدالت خوندي کېدل، د ملي بنسټونو پیاوړتیا او د خلکو غوښتنو ته پاملرنه د افغانستان د ټولنې له اساسي اړتیاو څخه دی. به خاطر همین بودن مبارزه جهادی 20 ساله ملت ما و شما در این 20 سال تنها چند مجاهدین نبودند که قربانی دادن، بلکه شیوخ کرام ما و شما بودن، علمای کرام ما و شما بودن، محسن سفیدان ما و شما بودن، زنهای ما و شما بودن که 20 سال قربانی دادن. د تخار ولایت چارواکو ویل چې د تحلیلي غونډو جوړول د بېلابېلو قشرونو د نظرونو اورېدو او د ټولنې د بېلابېلو برخو ترمنځ د خبرو اترو لپاره زمینه برابروي. استشار اسد احیای دوباره نظام اسلامی در افغانستان است و این روز بسیار روز گرانقدر و روز بسیار روز با عزت و با افتخار است. امروز استقلال، امروز خوشحالی اولا به تمام امارت اسلامی و به ملت افغانستان مبارکباد میگویم. د تخار یو شمېر اوسیدونکو هم خپل نظرونه شریک کړل او د هېواد د پرمختګ، زده کړو، د کاري فرصتونو او د خلکو لپاره د ژوند د لا ښه شرایطو د برابرولو غوښتنه وکړه. دیني عالمانو او قومي مشرانو هم په خپلو ویناو کې د ملي یووالي او ټولنیزې همغږۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. با قدر حضرت امیر المؤمنین حفظه الله و رعاه ملاقات داشتیم. والله العظیم که مکررا میفرمود، مکررا حتی که اشک از چشمه های ما و والله قسم که جاری شد اون سخنهایی را میگفت، اون راهنمایی ها را میکرد که اینطور فکر میکردی که شب و روز این در غم امت است
شب و روز در غم ملت است. این روز روزی است که روز آزادی از خانه‌ها از استعمار و گرفتن استقلالشان و روز آزادی فکر و اندیشه تمام ممالک اسلامی ملت‌های اسلامی در جهان است. غونډه د ویناو د نظرونو د شریکولو او د ملي همبستګۍ پر اهمیت د ټینګار له مخې پای ته ورسېده. د غونډې جوړونکي وایي د دې پروګرام موخه یوازې د یوې تاریخي پیښې یادونه نه وه، بلکې د تیر وخت د ښه درک او د یو بل ډول راتلونکي د جوړولو لپاره د لارو چارو موندل هم وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وایي هیواد افغان غوښتونکو ته د ویزو په صادرولو کې هیڅ ډول خنډ نه لري او د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دی. عراقچي دغه څرګندونې د خراسان روزوي ولایت له چارواکو سره په یوې غونډه کې کړې. نوموړي ویلي د ایران د سرحدي ولایتونو ستونزې باید په سیمه ییزه کچه او د افغانستان له سرحدي ولایتونو سره د همکارۍ له لارې حل شي او د کابل او تهران ترمنځ جلا خبرو ته اړتیا نشته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، پاکستان او ترکمنستان په ګډون د ایران ګاونډي هیوادونه د دغه هیواد له مهمو اقتصادي ظرفیتونو څخه بللي او ویلي دي چې په اوسنیو بندیزونو کې له ګاونډیانو سره اقتصادي اړیکې ځانګړی اهمیت لري. عراقچي زیاته کړې چې خراسان روزوي ولایت واک لري څو له ګاونډي هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې او د خلکو تګ راتګ لا پراخ کړي. نوموړي ټینګار کړی چې له ګاونډي هیوادونو سره د سوداګرۍ او تګ راتګ پراختیا کولی شي د ایران د اقتصادي ظرفیتونو په فعالولو کې مهم رول ولوبوي. خلیجي هیوادونو د ایران جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ له ډیپلوماټیکو هڅو ناهیلي شوي. د واشنګټن پوسټ د راپور له مخې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر، کویت او بحرین چارواکو د ایران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ډیپلوماټیکو هڅو سخت ناهیلي شوي دي. راپور د عربي او لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې د خلیجي هیوادونو اندېښنې هغه مهال زیاته شوي چې د ایران او د هغه د متحدو ډلو تر توغندیو او بې پیلوټو بریدونو دوام لري او د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې له جدي خنډونو سره مخ دي. د راپور له مخې خلیجي هیوادونه اندېښنه لري چې واشنګټن ښایي له تهران سره د یوې دایمي هوکړې د رامنځته کولو لپاره اړینه او اغیزمنه ډیپلوماسۍ پر مخ وینه شي. عربي او لویدیځ چارواکي وایي د جګړې دوام د سیمې د امنیت او ثبات په اړه د خلیجي هیوادونو اندېښنې لا زیاتې کړې دي او دوی غواړي د روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره جدي ډیپلوماټیکې هڅې چټکې شي. همون تصمیمی که ظهر آخرین حمله‌ای که به ضاحیه کرد که مسئول اطلاعات حزب الله با خانواده شهید شد، همونجا متوقف کردیم همه چی رو. گفتم امشب اینطوری شما رو خواهیم زد. اگر رژیم صهیونیستی هم پاسخ بده همه منطقه رو میزنیم، اینطوری هم میزنیم. نتیجه صحبت ما این شد که همون شب محاصره رو برداشتن، نه 30 روز، همون شب. توییتی که ترامپ زد گفت ما امشب برمیداریم، زیرش هم نوشت البته ایرانی‌ها هم تنگه هرمز را باز خواهند کرد. هم وقت ایره من دیدم جلوش گرفتم، گفتم چنین چیزی ما توافق نداریم. به میانجیا گفتم این توییت اگر الان برداشته نشه میزنیم با همون شدتی که من گفتم. خواهش میکنم برین هیستوریا رو نگاه کنین. 58 دقیقه بعد ترامپ بخش دوم تنگه رو برداشت و نوشت تنگه در چارچوب تفاهمنامه از روز شنبه بر اساس تفاهمنامه. یه عزت اسلام نیست؟ این مذاکره یعنی مبارزه. د یک تلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا ښه چاره.